کمانډو یې ته کاوړکی او کمانډو کمانډو یم جنرال صاحب. په خیر جوړ تازه تکړه څنګه یې ولې راځې نه افغانستان ته مسلمانه الحمدلله الحمدلله خیر خیریت بالکل به درځم جنرال صاحب. بس چې ستاسو مشري ستاسو نمائندګي هر ټیم آماده یم ان شاء الله درځم به. څه وخت راځې له خیر چې کله تا دعوت کړم او تا حکم وکړو مشره. الله ماشاءالله بس هر کله راسي دي مونږ د سر سترګې فهیم ستړی مسی فهیم ورورم کړ دې ان شاء الله اراده مې کړې ده خو بس الله دې وکړي د خیر زدل د غونډ فامیل او خپل خپلوان او ډېر رښتې شوي دي. سو پیر مې اراده وکړه خو د مشرانو د وجې نه کار پاتې شو. 2-3 پیر د دې ځای نه ووتم د حتی دا چې تورهمه پورې درلم خو مشران داسې دي چې کډه به وړو وایي ټول به ځو. مې زه ستاسو مشرانو په خبره کې خیر یې که نه مې ستاسو به ومنم. پوهېږي دا د پاکستان سیاست ته یې دې ځای نه وګورئ. دا مهاجرین چې راایستل هغه د کار خلک یې نه دي راایستلي. ته ګوره اوس دا کمنډو یې ځان ته ساتله ده خو پوهېږي چې دغلته ځوانان راته روزي دلته خلک راته روزي راتخته کمنډو همدا یې وخت ده کور دې ړنګ مه شه همدا یې وخت ده چې د وطن نه خوند واخلې قدر دې وشي په قدر باندې شیخه و شیخه امر کوه ما دلته بل چا سره خبرې کولې نو هغه کې مصروفه شولم ښه فهیم وروره ته څنګه یې طبیعت دې څنګه ده جنرال صاحب سلامونه او نیکی هیلې لونګین ورور ته سلامونه وړاندې کوم. دا ګیلامن چې دی لاندې کومنټ کوو که راپورته یې کړه سره بیا دغه جنرال صاحب یو څو انقلابي ان شاء الله سمه ده چې راپور ورته یو دوه ګلان ولسي په ګل باندې ګوته کېده راپورته یې کړي ګیلامن وروره وګوره که یې دلته یو دوه دغه وکړه سر په سر ګلان وله لږه خرچه وکړه نو بیا به د ترافیک زه زر راځه ولې نه راځې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ستر جنرال صاحب تاسو ته نور مرګري ته خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. شیخ صاحب تاسو ته کمانډو ورور ته ترافیک ماما افغان صاحب لونګین صاحب خیر اوسئ. افغانستان خواته چې موږ هم خپل هغه مینه درته وښیو چې پوه شې د زړه نه موږ باندې ګران یې چې هغلته هم ډېر ظالمیان دي هماغلته خپله ډنډه کوه څه کوې چې هغلته ډالو ته ناست دی ان شاء الله لاله چې چا سره هم خبرې کوم د هر سړي دغه خواهش او دغه ارماني او الله دې وکړي چې دغه شانتې مینه ستاسو ټول عمر زما سره بس زمانه نه ده پاتې ستاسو حکم او ان شاء الله زه به حاضر یم کله غواړئ چې درشم. قربان دې ان شاء الله مشرانو سره غږیږو حرکت وکړه راشه خپل وطن ته دې پوه شې شیخه بالکل درلم ان شاء الله چې د دې ځای نه اجان د دې ځای نه ان شاء الله پوه شې انرژي پوه شې ښه قوي شیونه ښه پوه شې سیفورو پوه شې پروتین هر شی درلېږم پوه شې جرمني نه هماغلته ټول افغانان همداسې پوه شې چې ښه زدني همدغسې پوه شې ورزشکاران کا چې تر څو چې موږ ټول پوه شې همدغسې ورزشکاره یې هغلته څه کوې پوه شې ان شاء الله لاله بالکل په سر سترګو د خیره سره زه مو په خدمت کې یم ډول د داسې ښایسته تربیت کوي خلکو له زما خپله خواهش دی چې زه د انډر د لاندې ټریننګ وکړم او زده کړه وکړم. جنرال صاحب خو موږ ستر جنرال ده دا خو موږ مشر ده کمانډو وروره الله پاک دې عزتمن سرلوړی لره داسې ده چې افغانستان ټولو افغانانو ته په هر بخش کې ضرورت لري هغه که په ورزش کې ده هغه که په مکتب کې ده هغه په مدرسه کې ده هغه که په طب کې ده نو موږ بغیر له دې ځوانانو نه بیا بالخصوص تا غوندې ځوانانو د ورزش په ډګر کې دا ډېرې ګټې لري. یو خو ځوانان له نشهیي توکو نه ژغورل کېږي بل موږ نړیوال شهرت د دغه په وجه باندې چې د یو داسې استاز مربي ولرو چې هغه په زرګونه افغانان تربیه کړي او د حکومت له خوا نه د خلکو د ولس له خوا نه حمایه شي نو دا یوازې ورزش نه ده دا ځوانان له ډېرو بلاو نه خلاصوي په اخلاقي لحاظ ډېر ښه روزل کېږي. یعنی بدني روزنه یوازې دا نه ده چې بدني روزنه ده دا ذهني روزنه تربیه ده د یو ځوان او هیڅوک ورزش دې لپاره نه کوي چې یو څوک په سوکانو په لغتو باندې ووهي دې لپاره کوي چې خپله صحتمند وي افغانستان ته ویاړونه راوړي خپل هیواد ته اوس که په نړیوال سټیج باندې ده
که څومره ورزشکاران دي هغوی دا کپونه چې اخلي دا د سرو زرو میډالونه چې اخلي دا خپل جب کې نه ږدي دا راوړي د سپورټ په ډګر کې هلته ږدي نو په دغه واجه باندې ډېر مهمه ده کمانډو وروره خوشحاله سو پر اتاک باندې دی نو افغانانو سره د زړه خواله کوه تاسو ته وخت درکړو شیخ هم د هغه بل ملګری هم د فهیم شینواری هم د ټولو ته ښه راغلاست وایو الله مو سرلوړی لرئ عزتمن شئ ډېره مننه مشره ډېر جهان مننه کوم او انشاءالله زه هم په خدمت کې یم جنرال صاحب تا خو بدبختي دغه ده چې موږ په پښتو نام نه لیکلی پیژنې هم نه دا مې بل آی ډي دغه بل موبایل کې مې نن چارج نه و زه دې تا لایف ته هغې آی ډي نه راځم لونګینه وروره دی خو د برمنګم نه دغه دی فارغه دی ولې نه دا خو جنرال صاحب بس نه یې ګوري وروره خامخا به په پښتو لیکو یاره راځه خپل وطن ته راسم خپل وطن ته راسه قسم د یو فلاټ بوکسینګ د بوکسینګ کلب دی یا د هر څه کوم هغه دی مکمل لس په 15 کې جای دی په خدمت کې ده بس که نرې پیسې دي هم د تایي خالي راځه خپل وطن ته راواوله پرېږده دغه راځه نور دغلته ولا کشل کېږي ضرور انشاءالله مشره بس تاسو په شان مشران راته پکار دي جنرال صاحب مایک بند کړی دی سلام مې ورته وکړو الله دې وکړي چې زما آواز واوري او سلام قبول کړي مشروع به دی انشاءالله غږېږي درسره جنرال صاحب دا د موږ تاسو یو افغانی ورور